د پکتیکا یوه وړاندې ولسوالۍ تروي ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې له ګاونډي هیواد د پاکستان سره ګډه پوله لري. دغه ولسوالۍ سلګونه کیلومتره لرې د پکتیکا له مرکز ښرنې څخه پرته ده. دغه ولسوالۍ د پاکستان کې د کمردین په سیمه کې سرحد لري. د دغې سیمې اوسیدونکي ډیری بیکاره غربت ځپلي ژوند لري. ډیر خلک یې وایي چې په دغه سیمه کې یعنې دغه درې ولسوالۍ چې مخکې هم موږ یادې کړې وي د وړ ممی وازې خوا او تروي ولسوالیو کې هیڅ یو مخابراتي شبکه فعالیت نه لري. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې په یادو دریو واړو ولسوالیو کې تر اوسه پورې ورته داسې ځانګړی یا مجهز روغتیایي مرکز نه ده جوړ شوی چې د دې دریو ولسوالیو اوسیدونکي پکې په سم ډول تداوي او درملنه وکړي. موږ به د دغې سیمې له ټولو اوسیدونکو سره خبرې وکړو. دغه ساحه چې تاسو وینئ دا د پکتیکا د تروي ولسوالۍ د ولسوالۍ مرکز یا چاردیوالي ده. له دې نه هغه خوا چې د غر چې معلومیږي همدغه د پاکستان هغه پوستې دي چې په دغه سیمه کې په کمردین کې پرتې دي. موږ به د دې سیمې د خلکو په ژوند، د خلکو په روزګار او د خلکو په غوښتنو باندې ریپورټ ولرو. تاسو دا ریپورټ را سره تر پایه واورئ. موږ د پکتیکا یوې سرحدي ولسوالۍ وازې خواته راغلي یو. دلته په تیرو 20 کلونو کې د هیڅ رسنۍ خبریال نه ده توانېدلی چې د خلکو په ټولنیز ژوند او د هغوی په ستونزو راپورونه جوړ کړي. یاده ولسوالۍ له مرکز ښرنې څخه نږدې 210 کیلومتره وړاندې په غرونو رغونو کې په تیرو شویو خامه سړکونو او دښتو کې له ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې پرته ولسوالۍ ده. د دې سیمې اوسیدونکي د ژوند له ډیرو نعمتونو څخه بې برخې دي. په تیرو 20 کلونو کې خلک مخابراتي شبکو ته لاسرسی نه لري. په ټوله ولسوالۍ کې ښوونځي نشته، خو د ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو په سر اخیستل کیدونکي پیسې شخصي جیبونو ته تللي او د وخت د مسؤلینو له لوري په خپلو کې سره جلا کیدي چې له امله یې د دې سیمې ټول ماشومان بې زده کړو پاتې دي او تر اوسه پورې کتاب او د قلم په ارزښت نه پوهیږي. په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه فعالیت نه لري. د تور تنګي په سیمه کې د پاکستان له لوري د اغزن تار په اچولو سره خلک ها خوا ته نه پرېښودل کیږي. خلک دومره محروم ساتل شوي چې له امله یې غربت او مسکینت دې ته رسېدلی چې د کور لپاره اوړه په کیلو وړي. په دغه تروي ولسوالۍ کې تاسو له کومو مشکلاتو سره مخ یاست؟ مؤمن دا د کلي یم، کور مې دلته په دې لوړمرغه کې ده. پکتیکا د ولایت تروي د ولسوالیو موږ دا ولسوالي ډېره پاته ولسوالي ده. ډېرې ستونزې پکې دي. په دې ولسوالۍ کې نه روډ لري، نه اوبه لري، نه یو ډاکټر لري، نه مکتب لري. بل دا ستونزې دي د مریضان په دې پاکستان تار سره د موږ سخت مشکلاتونه دي. یو مریض وي په دې تار باندې چې اوړي نو موږ ته دومره ستونزې دي چې دا مریض د هلته په دغه ځای باندې وپاسي. یو شی شکایت نه لرو، ټلیفونونه پایې دي. دلته پر اوسه کاله راسي خکې دي خو ټلیفون موږ نه لرو، نو یو شی شکر نه لرو. نو اوس دا اسلامي امارت راغی، یو تیره اداره وه. تیره اداره خو ودغسې اداره نه دلته کومک کېدو، نه مرسته وه، نه شی و. موږ اوس امارت چې راشي موږ باندې به یو اثرات راشي. امارت چې راغلی ده ټوله ولسوالیو ته مرستې ورغلې دي، کومک ورغلی ده. د موږ دغه ولسوالۍ ته کومک نه ده راغلی. بله ورځ ما په خپلو سترګو ولید، قسم درته کوم، یوه سړي 10 کیلو اوړه وکړو، 10 کیلو اوړه یې وکړو، کور ته یې یوړو. نو په 10 کیلو اوړه به د غرمې مړۍ دی پخه کړي که به د مکان والا پخه کړي. دا کومک له دې ولسوالۍ سره تر اوسه پورې هم لا نه ده شوی. پاته څو روډونه هم دغه روډونه دي، تاسو یې پخپله وینئ چې کوچنی موټر له سره تلای نه شي، لوی موټر نه وي. پاکستان تار تای دغه د اوس پخپله حیاتي وکړه وملید، یو مریض هم پیک شي دغه تار ته یې ورلو، یو ورې خو د غریبان ورسره وي دا ووهي بیا یې هغه کې. دا اوس موږ دا درخواست ده، سوال هم ده چې رئیس صاحب دې دغسې وکړي، خبرې دې ورسره وکړي له پاکستان سره، موږ ته دې د تار لاره ازاده کړي چې یو مریض هم دورې دي. دلته د ډاکټران راکړي چې ډاکټران مکتب هم سکول هم هغه د مکتب هم هغه د نه سکول لرو نه مکتب لرو، هلکان هم بیا تعلیمه پاته دي. دا 20 کاله تاسو ته مکتب نسو جوړ؟ نسته، یو شی شکر نسته. دلته پیسې اخیستل پیسې اخیسته کېدې، غلو کړې
مرستې به راتلې غله به ولسوال وو قومندان به وو د تېرې ادارې خلک به وو دغسې خلکو ته زه به تا ته قسم وکړم که مسکین ته شی ورکړی وي آیا دې غلو ته تاسو قومي مشرانو نه سوای ویلی چې په دغسې قومي مشرانو چې څه ورته ویلي وایي بس هغه دغه اداره نه وه هغه یې دستي بندي کاوه واهه یا ته خو د امارت سړی هېڅ غیر نه سوی کړی حاجي صاحب نن چې موږ ولیدل دغه تورترکي باندې چې زن سمخاندار تېر سوی ده دلته د خلکو ستونزه دا وه دوی ویلي موږ په ورځو انتظار باسو دلته حتی له موږ چې کرایې هم نشته څومره ورځې ستاسو په فکر باندې په دغه سیمه کې خلک انتظار باسي دوره انتظار باسي 15 شپې باسي 3 شپې باسي 7 شپې باسي سخت انتظارونه دلته باسي بیا دا خلک دومره شی نه لري بیا له تاره راوږدي دغه کور ته ورځي دغه کور ته ورځي دغه مسافر خلک دا کورو کې شپې کوي سر د استقلال د هوټل خرڅانه کې بیا دلته خلک ویبستو بله ورځ درې مسافر څلور مسافر یو د امټ ویوس یو د ورانه ویوس دا یو چې ویوستو مطلب دا د سخت مشکلاتونه دي د تروي یو بل اوسیدونکي اخترولي وویل چې د تیر 20 کلن ظلم یادونه نشي کولای ځکه ولسوالۍ ته یې لویې لارې خامه دي خلک یې روغتیا او ښوونیزو خدماتو ته لاسرسی نه لري په بازار کې د توکو بیې خورا لوړې دي ځکه اوس د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي حاجي صاحب نوم دې واخله او د لویې لارې په اړه ووایاست نوم مې اخترولي ده د مرکزي کلي یم قوم شبیخیل یم ترودي ولسوالۍ یم موږ دغه روډ چې دا روډ ډېر مشکلات سر د خلاص مریض وي یو بل شی وي لارې خرابې دي وروره پوخ روډ نشته بس مریض تر ما ورسېږي یا وفات سي یا یو شی هم نه لرو سر د خلاصو بل د حساب د پایې نه لرو دغه د ټلیفون پایې نه لرو پوه شوې او بل د موږ دا کاریزونه چې د کاریزونه وچ دي یو شی نه لرو ټول مسکینان دي ولکه ماښام په کور کې لري دا ټول خلک ټول ولسوالۍ درښیم غرور کې خلک دي قسم د کدي ماښام کې 15 شپې ته بوی په اور ایښی وي چې یو پاسې باندې واچوي الکان دغسې وړه راځي را روان دي اوس په هغه باندې ته ویده کړي یو شی لرو ډېر مشکل لرو دا پاکستان سره موږ ډېر مشکل لرو دغه تار ته خلک ورسي زنانه وي کسان د ماښام بیا سره راسي او بل درې کسان هلته وویستلو څلور درې زخمیان سو دا بل خو بالکل په دې باندې ختم سو شهید هم د خرین د خوا اوس جانشین د ولسوالۍ و مګر موږ دغه پاکستان ته ډېر مشکلات لرو دا مشکلات موږ تر حل کوي ان شاء الله تعالی چې خلک به ټول که خدا کول خوارې هم ولویږي پارته یو مکتبونه نه لرو ما په کور کې شپږ الکان دي شپږ سر د خلاصو ورته ووایه تا څه شی زده ده الله بې نه دي زده 20 کاله کېږي چې دلته یو شی موږ ته نه دي راغلي نه مکتب ده ستا نوم یې ستا روپۍ باندې راباسي خوري غله خوري موږ الکان دغه بې سواد غله خو دغه مخکې د زړې ادارې والا که ولسوال ده که قومندان ده که معاون ده که معلم ده پوه شوې که مدیر ده دا روپۍ به رایستې د خلکو په دغو کوچنیو ماشومانو په سرو به رایستې بیا به دغه دوی خوړې ماشومان بې سواده پاتې دا ټول ګو د الکان چې دي دا ټول بې سواده دي اوس هم پوهنې ریاست وایي موږ هلته مکتبونه یو شی نشته ور دې ولم دوی دروغ وایي ور دې ولم نه دوی دروغ وایي خو دروغ وایي یو شی نه ځي مکتبو ته استغفر الله اوس د ماشومان ته درو باسم ټول خلک ورسره دا تاییدوي خلاف نه وایي پوه شوې چې خلاف ووایي خدا پاک باندې سي او دغه موږ د الکانو مسؤلیت ټول د اسلامي امارت په غاړه ده د مشرانو په غاړه ده سر د خلاصو اسلامي امارت دې ورسېږي او کابل ته دې ورسېږي او بل ځای ته دې ورسېږي دا زموږ پیشنهادونه دا موږ کار را حل کړي یو شی نسته هلته ټیم لرمه که راسره ځئ زه به ور ولمه شخصي پروپو به دا د کونډو د اعتماده پروپو باندې جوړ کړی ده هغسې ډېر اوبه راسره چې خپرې کړي دونه وس موږ نه لرو چې ډبره ورکړو مخ ته یا پیچنګ ورکړو یا سیمټ ورکړو یا یې پورته کړو هغه خړې اوبه راځي راپورته بیا یې پرې کړي دونه وس نه لرو یو شی نه لرو یو بالکل یو شی نشته بارانونه تاسو وینئ چې عملونه خراب اسمانونو کې تاسو کې راباندې ودرېدلو دا زموږ عملونه خراب 20 کاله کېږي د مو په سر لوبې کېږي د مو په سر سودا د افغاني په سر سودا حاجي احسان الله وایي دلته خلکو ته جالب ښکاري چې خبریالان راغلي ځینې موږ خبریالان بولي ځینې راته انجینران وایي او ځینې راته بېلابېل نومونه اخلي خلک وایي چې په تېرو 20 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ډاډمن امنیت احساس کوي په تېرو 20 کلونو په لمر لوېدو او لمر ختلو چا حق نه درلود چې له خپلو کورونو بهر وتلي وای خو اوس خلک د شپې او ورځې په غرنیزو سیمو کې تګ راتګ کوي هېڅ ستونزه نشته خو په ولسوالۍ کې د اسانتیاوو د نشتون یادونه کوي
نوم حاجي احسان الله دی ترودي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ستونزې خو د لرې ډېرې دي. اول خو دا ټوله په وار سره وویل چې غټه ستونزه د علمي ده، د مکاتبو ده، د کوچنیانو ده، د مدارسو ده، دا هېڅ شتون دلته نه لري. په دا 20 کاله کې خلک خالي تس په تمه پاتې شوي او تاسو وعدو پاتې شوي، هېڅ کار هم بنیادي کار نه ده. او د ټلیفونونو څومره اړتیا لري افغان بیسي معرفه دغه غټه ستونزه ده. غټه ستونزه د انټرنیټي خدماتو د شتون نه لري. یو وار یې دلته پایې رالي او پښې یې جګې سوې، تاسو په تمه دا خلک پاته وو. خو نه، دا چارواکو تېرو چارواکو دا غوښتي چې دلته انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شي او نه دا ټیکهدارانو راوړي دي. غټه ستونزه دغه د هر سړی خواهش لري، هر سړي پیشنهاد کړی ده، خو هېڅ شتون نه لري. چا یې اواز نه ده اورېدلی د انټرنیټي خدماتو په باره. امنیتي وضعیت څه ډول ده؟ د ډاډ وړ ده. امنیتي وضعیت بالکل د ډاډ وړ ده. هېڅ پریشاني، هېڅ وام، هېڅ ترس نشته. که په شپه دي څوک، که په ورځ دي څوک، دا اوس اسلامي امارت چې راغلی د هر سړی عوام ته، هر سړي ته لاس په نامه ولاړ ده. خدمت لپاره خدمت یې کړي، 24 ګنټې د خلکو په خدمت کې دي. پخوا تاسې د شپې ګرځېدای شوي؟ پخوا موږ له لمر لوېدو بعد له کوره نه سوای وتی او سهار له لمر خاطو را دې خواته نه سوای راوتی. ډېرې ستونزې وې په لارو کې، ماینونه وو، ډېرې ستونزې وې. اوس هغه حل شوي دي الحمدلله. ستونزه ده اوس له دې ځایه مخکې به د پاکستان بارډر و، دورې به یوړو یو چا ته، خو نو اوس په شپو یو مریض چې دلته په دا ګېټ کې ورته وفات شي، خو وفاته د تګ اجازه نه لري. دورې چې تر مرکزه پورې رسوي، تر مرکز کرنې پورې، هغه یا په لاره کې وفات شي یا په تکلیف ډېر په ډېرو ستړیو رسېږي. لارې خراب دي. کلینیک موږ دی کلینیک ته خدمات کم دي، خدمات نشته. هر کم ناروغانو ته لاسرسی خدمات ونه لري. یو بیسي کلینیک ته خدمات یې کم دي ډېر. او خلک هم په زیارت باندې لګیا دي. زراعت باندې خو لګیا دي خلک، خو دا اوس وچکالیو سره له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دې خواته یې په شخصي لګښت باندې خلکو تړلی ده، لکه بل حاجي صاحب چې وویلې. خو نو هغه اوبه راشي ځینې یو یې چې دومره توفیق نشته چې لا بیا یې تړي یا بیا سره فعاله کوي. فعاله د اوس هم په شخصي لګښت باندې تړلی ده. کاریزونه یې ټول وچ دي. ډېر واره د کاریزو وعدې په تېره اداره کې 20 روپۍ به راشي، خو دا چاته هېڅ شی نه دی میلاو شوی. نه کاریز دی دلته په دا ساحه کې. اوس په نو کې یو کاریز فلحال خلک کښت ورته کړي، دا 8 کاریزه وچ سو. هغه ډېم یې په شخصي لګښت تړلی ده، خو نو هغه د دغو ډېرو اوبو ظرفیت نه لري. ځکه چې د اقتصادي وجو له وجې چې د اقتصاد کمزوری ده، ولې هغه کولی تر مسؤلو چارواکو پر باید دغه خلکو غږ ورسېږي. تروی د پکتیکا وړاندې ولسوالۍ ده. هغه ولسوالۍ ده چې دې سیمې ته په تېرو 20 کلونو کې په هېڅ برخه کې پام نه ده شوی. جالبه دا ده چې په تېرو 20 کلونو کې د دې ولسوالۍ د دغو ګلالیو ماشومانو په سر باندې پیسې وتلې دي د ښوونځیو معلم مدیر په نامه باندې، خو دغو ماشومانو ته په دې ټوله ولسوالۍ کې هېڅ ښوونځی فعاله شوی نه ده. دلته چې د ماشومانو سپین ږیرو سره موږ خبرې وکړې، دوی په ډاګه کړه چې په دې سیمه کې هېڅ ماشوم ان تر دې چې تر 2 ټولګۍ هم سبق نه ده ویلی. هغه ماشومان چې په شخصي ډول په مسجدونو کې ویلی. خلک وایي چې په دغې سیمې ولسوالانو، قومندانانو او ځینو قومي مشرانو د دغو ښوونځیو پیسې او معاشونه غلا کړي دي، خپلو شخصي جیبونو ته یې اچولي، ان تر دې چې ورسره د حساب او کتاب غوښتنه کوي. دغه ګلالي ماشومان چې تاسو وینئ، دوی هم د نور هیواد په څېر، د نورو افغانانو په څېر ښوونځي غواړي، مکتب غواړي، کتاب غواړي، قلم غواړي. دوی وایي چې موږ ته دې پاملرنه وشي. زموږ تېر نسل چې بې تعلیمه لوی شوی، موږ دې بې تعلیمه لوی نه شو. دوی وایي چې دې سیمې ته دې ځانګړې پاملرنه وشي تر څو راتلونکی کال په دغه سیمه کې هم د نور هیواد په څېر ښوونځي فعاله سي، ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او د زده کړو یو ګړندی بهیر پیل کړي. او د نورو ولسوالیو په پرتله دوی ځان ته د ډېرې پاملرنې غوښتنه ځکه کوي چې 20 کاله د دوی حقوق مرکز او یا هم په نورو ولسوالیو خوړل شوي. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، د پکتیکا تروی ولسوالۍ بازار.